ګرانو کتونکو، دا قصه د څلورو درویشانو نه شروع کیږي، ځکه چې دا کیسه ډیزاین شوې داسې ده. دا د ډېرې زمانې خبره ده. دلی په ښار کې یو عادل هوښیار د انصاف د خاوند باچا حکومت کولو. ټول خلک د دې نه هم خوشحاله وو او دښمنان به هم د نامې نه رفیدل. خو د باچا په زړه کې یو تشویش ځای نیولی و. هغه به ډېر وخت دا سوچ کولو: آیا دنیا آخر چی شی دی؟ آیا دولت، واک او شان او شوکات مال همیشه هم پاتې کیږي؟ یو ورځ باچا د ښکار په نیت د څو خاص امیرانو او څو سپاهیانو سره د ښار د بهر نه ووتو. د ښکار په منځ کې قافله خوره شوه او د باچا یوازې په یو ورین کې شړه لار روان شو. د ماښام تیره خوره وه، په فضا کې عجیبه خاموشي وه. یو څو وړاندې ورته یو زوړ باغ ښکاره شو. د باغ په منځ کې یو چوبوتر و چې پرې څلور درویشان خاموشه ناست وو. د هغوی جامې زړې وې، خو مخونه یې د نور نه ډک وو. سترګې د صبر نښې وې، خو په تندي د وخت د کړو نښې ښکاره کېدې. باچا خپل اس ودرو او سلام یې پرې واچاوه. څلورو واړو په ورو غږ سلام واخیستو. باچا وویل: ای د الله نیکو بندګانو، تاسو څوک یې؟ ولې دلته ناستئ؟ یو درویش وړاندې شو او ویل: ای باچا، موږ څلور واړو زمانې ځپلي یو. د هر یو د خپل غم کیسه ده. موږ دنیا ښه دوکه کړې وو، اوس د دې دوکې نه لرې ناست یو. باچا په ادب وویل: که مناسب ونه ګڼئ، خپلې کیسې راته ووایئ، دنیا حقیقت معلوم شي. دا خبره چې درویشانو واورېده. څلور واړو درویشان یو بل ته کتل. لږه شیبه خاموشه شو او بیا لومړني درویش خبرې شروع کړې: ای باچا، اول به زه خپله کیسه واورم. زما د غم داستان چې واوري، نو پوهه به شي چې عزت او دولت او مینه هم په یو شیبه کې د انسان ختمېدی شي. لومړني درویش د غم کیسه شروع کړه. درویش په ورو ورو غږ خبرې شروع کړې. د هغه په غږ کې دومره درو چې د باچا او ملګري ټول غلي شول. ای د وخت باچا، زه د یو خوشحاله ښار اوسېدونکی یم. زما پلار د هغه ښار مشهور سوداګر و چې الله موږ ته دولت او عزت او سکون راکړی و. زه د هغه واحد یو زوی یم، نو په ناز او نعمت کې ولوی شوی یم. یوه شیبه ودرېدو او بیا وویل چې کله زه ځوان شوم، نو تجارت زما لاس ته راغلی. د الله په فضل او کرم کاروبار ورځ په ورځ ډېر پرمختګ شروع کړو. لږ وخت وروسته زما واده یو ډېرې نیکې، ښایسته، وفادارې ښځې سره وشو. زما ژوند او زما د بیبي ژوند خوشحالۍ تېرېدو. یوه ورځ د تجارت په کار د بل ښار نه تلو راپېښه شول. تلو په وخت کې مې خپله ښځه الله ته پرېښوده او ومې سپارله الله ته، او زړه مې مطمئن و چې هر څه به خیر وي. خو ما ته دا نه معلومېده چې زما قسمت زما لپاره څه لیکلی دي. زما په ګاونډ کې یو بدنیتی سړی و چې زموږ کور ته به کله ناکله راتلو. زما په ښځه یې بد نظر اچاوه چې کله یې ناپاکه غوښتنه پوره نه شوه، نو په ټولو ښار کې زما د بدنامولو نوم کوشش شروع کړو او الزام یې راباندې ولګاوه د دروغو. کله چې بیرته د ښار نه راستون شوم، نو ښار بدل ښکاره کېدو. چې کوم خلک پرون عزت راکولو، نن به یې رانه سترګې اړولې. دوستان پردي شول او بازار کې مې سر ټیټ ګرځېدمه. ما له خپلې ښځې نه تپوس وکړو چې حقیقت صفا صفا راته بیان کا. هغه جړه شروع کړه او په قسمونو خپل ځان د ګناهي سپاهي ګواه ورکړه. زما زړه ګواهي ورکوله چې زما ښځه پاکه ده، خو خلکو سچ منلو ته تیار نو. کله چې ما او ښځه د ښار پرېښودلو فیصله وکړه چې کوم ښار کې زموږ عزت نه ساتلو، هلته اوسېدل ګناه ده. یوه شپه موږ دواړه خاموشه د ښار نه ووتلو. لا ډېر مو ظلم نه و کړی چې په ځنګل کې راباندې یو غل حمله وکړه. هغې زموږ نه ټول مال لوټ کړو. ما ورسره جګړه شروع کړه او زما ښځه یې په زور رانه جدا کړه. دا خبره چې وکړه، نو غږ بند شو درویش. زه بېهوشه شوم او په ځمکه راولوېدم. چې کله هوش ته راغلم، نه ښځه وه او نه دولت نه عزت، یوازې تنهایی او در پاتې و. ما د لیونۍ په شان ځنګل کې هغه پسې چغې وهلې، لاسته را نغله. بیا مې دا فیصله وکړه چې دنیا پرېږدم. ما په غیري اختیار کړه او در په در به ګرځېدم. ای باچا، نن چې زه څه یم، هم د دې دنیایي بې وفایي نتیجه ده. لومړی درویش چپ شو. په باغ کې
زورور خاموشي خوره شوه. د باچا د سترګو اوښکې روانې شوې چې لومړني درویش خپله کیسه ختمه ته ورسوله. نو باغ کې غم داسې خور شو. د باچا د لږو شیبه سر ټیټ ناست و او بیا ورو ورو وویل: ای د الله نیکو بندګانو، اوس له دې تاسو دویم درویش خپله کیسه واورئ. چې دا واورېده نو دویم درویش وړاندې راغلی. د هغه په خبره کې وقار و، خو په سترګو کې د زمانې د ټکرو نښې واضحه وې. هغه وویل: ای د وخت باچا، زما کیسه د واک، حسد، بېوفایي داستان دی. یو پوره سبق ورکوونکې کیسه ده. ګرانو اوریدونکو، نو دا قصه ستاسو خوښه شوي، مهرباني وکړئ دا ورسره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. خپله قیمتي رای په کمنټ کې راته ووایئ. نو ولې ستاسو محبت زموږ اصل طاقت دی. نورو ویډیوګانو دپاره انتظار وکړئ او زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ.